بارانو مشرانو د دې خپل ورګي سهار په پیل کېدلو سره د پسرلي د مینناک باران په شان د مینې ډک سلامونه مې ومنئ. زړونه مو ژوندي، خولې مو د مسکا په وړاندې ګلالۍ اوسه. ډېر زیات خوشحاله یم چې یو ځل بیا سره په دې پروګرام کې ملګری یم او زه فسټ ټایم د چیرمین صاحب او د ټیچر سټار نه ډېر زیات شکریا ادا کوم چې موږ له اجازه راکړه چې داسې پروګرام جوړ کړو. په دې پروګرام کې به انشاءالله موږ ډېر مزې او خوندونه پالو او بیا د په سیکنډ ټایم کې د خپل جونیور نه ډېر زیاته مننه کوم چې راغله دلته زموږ بلنه یې منلې ده، زموږ سره ناست دي، پروګرام ته ښکلا ورکړې ده او زه تاسو ټولو ته په پښتانه مینه په پښتو ادب باندې ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، ستړي مه شئ، ستړي مه شئ. په لاست ټایم کې زه خپل سیار سره ډېر زیات مننه کوم چې دا لکان یې جذبې پکې پیدا کړې او جنون یې پکې پیدا کړو. تاسو داسې پروګرام جوړ کړو. دا زه منم چې کار به مونږ کړی، دا زموږ پرېږدي مونږ به کوو داسې. خو سیار صاحب چې څومره ذمهواري په سر اخیستې ده نو ذمهواري د هغې سره لکه دلته هر څه قسم مسله راځي ټول ذمهواري سیار صاحب په سر وه. زما پسې هم راغلی دی، د ټیچر پسې هم تللی دی، هر سړي پسې تللی دی. نو دا ټول کریډټ چې د پروګرام نه ځي ټول مونږ سیار صاحب ته ځي. او په لاست ټایم کې یو خبر ولګوم چې ستاسو د پښتون بچي، ستاسو د پښتون ورور یو کتاب را روان دی انشاءالله. داسې پروګرام به جوړو بیا انشاءالله چې د ځوان ډېر زیات د ځوان شاعر او لیکوال قیامالدین ستوري لومړي شعرونه ورکړه. ستا خبره پسې مړ یم انشاءالله راځي به تر اوسه ما اقبال او د نسیم الله څخه نه ډېر زیات مننه ادا کوم چې په خپل خرچه باندې پلټ جوړ کړی دی، دلته لګولی دی او ستاسو مخې ته پروت دی انشاءالله. دا پروګرام په فسټ ټایم کې خبره کوم دوه ځل مې راغواړم پروګرام به مخکې بوځي انشاءالله. خو زه یو خبره صرف کوم دا کلیپینګ داسې نه دی چې زه خوشحاله شم تاسو ماله کلیپینګ کوئ. دا یو کس ته اطمینان ورکول دي، ډاډ ورکول دي. هر کس چې راځي سپیچ چې کوي چې بیا به نه کوو تاسو کلیپینګ کوئ، دا یو قسم ډاډ ورکوي او دا ستاسو مونږ د ریسپانس راغلی تاسو ګودنه یعنې د ناستې پروګرام د پروګرام نه انجای یې مزه اخلئ. او دا کله چې یو غزل وایي یا شعر وایي که نه نو هغې ته راواوه داسې نه ده چې تاسو وایئ چې ډسټربینګ پیدا کړي، د کلاس ماحول خراب کړي حال که نه نو دا واوه یا ډېر ښه داسې کوئ چې کوم شاعر چې دلته ولاړ هغې ته قسم ریسپانس ورکوي چې هغه خلک زما شعر نو مزه الي، خوند الي، نو هغه به د خپل شعر د نور هم په کلا راوړي. نو ستاسو دغه دوه زموږ ترمنځ نور دیوال نه جوړېږم. زه ټوله صرف په دې دې ټکو باندې بلنه ورکوم چې ستا فرمایشو ما پوره کړو، ستا فرمایش ما پوره کړو. تورې جامې په ګرمۍ چا اغوستې دي نه، دا بېګناه مرګونه کېږي نه نه دا بېګناه مرګونه کېږي او جانان ته وایي چې وختي کوټ راځي نه. او زړه مې پښتون دی ماتې نه خوري، دا خبره یاد ساتئ. زړه مې پښتون دی ماتې نه خوري او د غم لښکرې پرې ټیټې سترګې ځي نه. زړه مې پښتون دی ماتې نه خوري، زړه مې پښتون دی ماتې نه خوري او د غم لښکرې پرې ټیټې سترګې ځي نه.